لومړی فکر وکړئ او بیا خبرې وکړئ. مخکې له دې چې خبرې وکړئ یو ځل حتما فکر پرې وکړئ او پایله یې وسنجوئ. د مقابل لوري د شخصیت ځای او ټول اړخونه سره مقایسه کړئ. که سمه درته ښکاره نه شوه ښه به دا وي چې له ویلو څخه ډډه وکړئ. هغه څوک چې خپله ژبه ساتي خپل ژوند ساتي. هغه څوک چې ډېرې خبرې کوي او همیشه یې خوله خلاصه وي خپل شخصیت یې له لاسه ورکړی. هغه متلخ به مې اورېدلی وي چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. خبرې کول ډېر ځواک لري، ځینې وخت مثبت او ځینې وخت منفي وي. که چېرته همیشه د خپلو ګټو لپاره خبرې وکړو او رښتیا ونه وایو ډېر منفي تاثیر اچوي، ځکه چې ژبه ډېری وختونه زیان یا تاوان رسوونکې وي. هوښیاران وایي د ضرورت په اندازه خبرې وکړئ. که چېرته خبرې د اړتیا څخه ډېرې شوي شخصیت د کمزورتیا دلالت کوي. یعنې لږ وایه خو سم وایه. خپله ژبه وساتئ، هېڅکله مه پرېږدئ چې بې ځایه او ډېرې خبرې وکړئ. بریالي کسان هغه دي چې خپله ژبه تر کنټرول لاندې وساتي. لږ وایه خو ډېر عمل کوي. په پای کې مخکې له دې چې خبرې وکړئ یو ځل حتما فکر پرې وکړئ.